دا وتا ستا په خور خار کې فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 2912. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. ما افسوس پدې خبره ده چې کوم اصول د اسلام دي یا فروع د اسلام دي هغه باندې په تفصیل سره پویول ستاسو دا ډېر مشکل. د دې وجنا زیات کوشش دا کوم چې یو مشکله نه مشکله خبره څومره زیات آسانه دي شي شاغ ستاسو مخکار اوس هغه بل خبره ده چې همیشه د پاره د هغه شي د زده کړې سړی شوق کوي چې کوم شی ورته په زړه کې عزیز وي کوم شی ورته په زړه کې عزیز او خوښ نه دا شي د زده کړې سړی کوشش نه کوي. نن مسلمان قوم د دین د زده کړې نه محروم ولې دی؟ داغه بلا اس وجه نشي کېده سوا د دې نه چې دین دوی ته عزیز نه دی، دین دوی ته خوښ نه دی. کوم خلقو ته چې دین خوښ وي عزیزانو داغي تاریخ کا تاسو وګورئ نو عقل بم حیران شي. اوس مونږ ته دنیا خوښه ده نو دنیا د پاره مونږ سفرم کو، دنیا د پاره شپې مرونو، ورځم ټول ورځ په تکلیف کې پته راو ځکه چې دنیا را ته عزیزه، دین را ته عزیز نه دی. نو دی وجنه مونږ دین ته نشپرونه کړو نه مرزرونه کړو نم ورته یو میل دو سفر د دین د زده کړې لپاره و. عزیزانو دغه دین چې کوم زستاسو په مخ کې بیانو دا چې کوم خلق را جمع کړي دي او کوم خلق لیکلي دي دا هغه زمانہ و چې نن
زر کال مخ کې، نن 1200 کال مخ کې، نن 1400 کال مخ کې لارای نوې، موټر نوې، جازونه نو، پیدا مزل او پیدا سفر وي. نو په زرګونو میله امام بخاری رحمت الله علیه په روس کې یو کله د خرطنګ ورته وي، د هغه قوم سره تعلق لري او دغه روس د خرطنګ کلینا د مصر او د مکه او د مدینه او د بغداد سفر په خپل خپو کړی. او بیا داسیم کړی وی په خپل ژوند کې چې کلی تراغله دی او بیا ورته پته لګېدلې ده چې په مصر کې یو سړی دی، یو عالم دی، هغه ته یو حدیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد دی، یو حدیث. نو د کلی نه بیا پیدا مزل شروع کړی دی او مصر ته په یو حدیث پسې تللی. تاسو اندازه ولګوئ چې دبه په دې لاره د روټۍ څه چل کول، دبه په دې لاره د شپې څه چل کولو، دبه د جامو څه چل کولو، په زرګونه میله باغ دشتو کې مزل په یو حدیث پسې. نو دا حدیث چې دانن ستاسو په مخ کې د انتها درجه به قدر دي، دومره به قدر دي چې زده کول او ورپسې سفر کول خو څه کوي، اورېدو ته هم تیار نه، اورېدو ته کچرته څوک وایي چې هلکه لغو نکې نه، یو حدیث بیانېږي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه اورېدو تم تیار نه ای، کېړی والی او د جماعت نظر باروزی څه چل دی هلکه وایي دا اوزګار دي. نو اندازه کوئ عزیزانو چې دا قوم چې کوم قوم د پیغمبر هغه حدیث اورېدو ته تیار نه، کوم حدیث پسې چې لس زره میله پیدا مزل امام مسلم او امام بخاری او امام ترمذی او امام ابو داود او امام احمد ابن حنبل غوندي کړي، لس زره میله مزل، او دا حدیث یو ځای ترجمه کړی او نن تیارن وړای تا ته په خله کې درمنډلې ده او تیز د کول خو څه کې اورېدو تم تیار نه. نو د قیامت په ورځ به د دې حدیث مالک چې د اغستا شفاعت کولو تم تیار نه. تاسو په دې تمایي چې د قیامت په ورځ به زمون شفاعت کوي جناب رسول الله صلی الله علیه. نو زه چې د خپل زمانه امت ګورم او ما غوندي روسیا او ګناګار او تورمخي او پلیت دا بم پکې ولاړی، نو پیغمبر علیہ السلام به وایي چې تاسو هغه امت یې زما چې زما د حدیث اعلان به وشو او ریدو ته به تیار نه وای، نو زنن تاسو شپارس کول تم تیار نه. قرآن کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به الله په مخ کې دعوه وکي، عدالت پروردگار کے بعد کیس دائر کی، صدا وبو کی، وقال
وقال الرسول یا رب دے تاسو مونږ ټول به ولاړ یو داسې یا رب دے دا یو ورځ وي او څنګه ورځ وي قران ویلي دي چې هغه یو ورځ به 50,000 کالي او څنګه 50,000 کاله وي علماء لیکي چې داسې 50,000 کاله وي چې داغي قیامت یو کال بد دی دنیا د 50,000 کال عمر او داغي یو میاش بد دنیا د 50,000 میاشت عمر او داغي یو ورځ بد دنیا د 50,000 ورځ عمر او داغي یو غنټه بد دنیا د 50,000 غنټه عمر دا حسابو کوي بیا چې 100 ارب کاله به جوړیږي 100 ارب کاله به یو ورځي د کائنات نظام به ټول ولاړی او حساب به شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعوا وکي پمونګه پمونګ به دعوا وکي د الله په حضور کې الله دې امان راکړي دلته چې په دې کچرو کې یا پتاڼه کې پچا داوا وشي سمندې جوړې کوي تاڼه کې چې در باندې راپورټ وشي نورامنډې بکې خزم منډې وای لونم منډې وای سړیم منډې وای الا وای راپورټ شوه دې خزر امنډې کې وای مولا صاحب زوی مت ولس موتله کوي دې څه کنه کوي ها خزم منډې وای الا وای زوی می پولیس بوتله چرته یو نه وای د دې پولیس سره خو یا به ماخام را پریدي یا به چالان کی ضمانت به وشي انسان در باندې داوا کړی دا ټول کور په منډو شو قیامت کې به محمد رسول الله در باندې داوا وکړي او داوا به وکړي د خدای په عدالت کې سبا وای وقال الرسول یا رب پیغمبر به وای چې زما ربا ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا خدا زما دې قوم دا قرآن په ټوکو نیولې زما دې قوم دې قرآن سره ټوکې او لوبې کولې دا قرآن ورته مسخره ښکارېده اندازه وکړئ چې بیا به د دې قوم صاحب چې عدالت د خدای وي او دعوه کون کې جناب محمد رسول الله حال بم سي خلاصي بم څوک التخ بدو طاقت ای اعلی طاقت به د خدای وی او ادنا طاقت به د جناب محمد رسول الله نور به هیڅ نه یو لک سلیری زره پیغمبران بټول په لړزانی ار یو پیغمبر به وی چې خدای ما ته خیر کی واحد ذات اقدس د جناب محمد رسول الله به چې هغه سره به ځان غم نه هغه سره به دا فکرې چې زما د امت په دوزخ ته ولي وځي دیو جنا عزیزانو سوچ وکړئ خبره مې دی پورې درته کوله چې اصول د دین اغز تلفظ په نشم کوله تاسو په مخ کې ځکه چې تاسو پوهیږئ نه
کڅوک د ګنډېرو دکانو بس وای په ایمان چې پورا نرخ درته په یو غنټه کې معلومي کوي ګنډېروال هو هم درکې دکانداران بم درکې سرکاری ملازمان بم درکې کړ ٹھیک ده دکان چې وباسي په 2 ورځو کې د ټولي دکاندارای نرخ درته پته ولګي کنه ها ما ته ګورې نه لکه دغه پشان ها نه کوي په خبره پوهیږي دکانداران درکشتا لا سوچت کی تاسو دکانداران چې شو کی نه ټول لا سوچت کی د سکنزل خو درته نه کومه سرکاری ملازمان درکشتا لا سوچت کی دا ګنډېرو منډېرو والا درکشتا دی خو وګوره دا خبره څومره واضحه ده چې دکاندار سره 2000 آیټم وي په دکان کې کورکمان دی او سپیر کوي دی او مالګه دا او دنیا دا او صابون دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې دی او پلانې د هر یو بیل بیل قیمت ورته معلومي کوي معلوم شی دی غوخته نه چې راوایلې په څو ده 15 روپے 2 روپے 10 روپے 20 روپے پلان صابون سنخ ده 10 روپے سے پلانی روپے کیلو پلان ګنډېرای سدي 15 روپے سے دا ګوتای په سودا په 2 روپے ګوتای دا پلان دا نه ورته ټول مې بیا داسم درته معلومي چې غنی دې څنګه راغستی دا غیغه سپین کړي پرستکی او بیا د ګنډېرو هغه خپل ګټه دین ته لګولي او په ګوتو کې دی چولی هغه حساب دې لګولي ٹھیک شو راشه په اسلام کې پرون رانه چا تاسو کو چې ما د غاخ باندې خول خېجولې ده د چاندای خول خلق راته وی چې او دستې نه کیږي یا غسل نوزي او سړی دې کم از کم د شپېتو او یا 15 شپېتو کالو سړی سکار کې ماما ویلی جی پیپل منډي کې مې لوی دکان ده زرګونو روپو لین دین کو مالا انخ در نه چرته خطا شوه دې ول نه جی خطا هونه ده څومره سودا دي د ورځې کیږي ول سودا می کیږي کله لزرو شي کله پینځل لزرو شي او مال خطا کیږي نه ول نه او غټیم پويږي ویل او وای تا خدای دې مال واچا چا پیدا کړ تا خدای ځواني مرګ پینځل لزرو سودا د په خرڅه کې دام در ته پته ولګي چې دې کې 2000 وته 3000 وته 4000 وته او په 15 په تکاله کې دي دومره ندیز د کړي چې دا خول غاخ ته وخیږي او خوځینانو دې سره او دس کیږي او کنه کی دومره دې عزیزانو خپه نشي او که خپه شي زما بچو کوي موږ نه خوشاله څوک دې او توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے یو خدای چې ستا مرګري کدا ټول خدای دې برخلافي بلا تور ورپس تاسو اندازه وکړئ یو قوم چې دې حد لئی چې په 15 په تکاله کې د دین دومره مسله ورته یاد نه چې زه چې غاخ لګوم او خو نه په دې زما او 10 کیږي او کنه کیږي دام څه قوم دی یا دام سے بنی آدم دی یا دام سے خلق
او نامه په د اسلام دا نامه په د مسلمانانو. نو عزیزانو عرض میں داو چې قرآن او حدیث د قوم ته ولی عزیز ندی؟ ولی؟ داغه وجه دادا چې د قرآن او د حدیث د مالکانو په حسن دوی قادر ندی. کدوی تدا پتہ ولګي چې د دې کائنات مالک چې دی هغه څومره حسین دی، یا د دې حدیث مالک چې دی هغه څومره حسین دی، نو همیشه خبرې چې دي د خسته خولې سړي له خوند ورکړي. تاسو د ډمې ګډېدو ته ټوله شپه ولې دا زمونږ پښتانه په حجره کې تېره کړي؟ ولې ماسخوتن په ګډېدو شروع شي تر سهاره پورې ورته ناست، خدا ډمې خوله ورته ښایسته ښکاري کنه، دمه ورته اگر چا پکې خړی خو پوډر موډر مګلی نو او زمونږ دا ګډې زامن چې دي نو بد نو ټوله شپه ورته تېرې. په ټلویزیون کې دا قوم وګورئ، ډرامو ته ټوله شپه تېره کی، خو که هغې کې ښځې وي د هغې خوله ورته ښایسته ښکاري. دمه که په ټي وي باندې راشي نو د هغې خوله او مخ درته ښایسته ښکاري، نو سترګې ترې نه وباسي، شپه هم ورته تېری ورځ هم ورته ناست. د هغې غزل در باندې ولې خلک اوسم دې قوم نه چې واورئ د بیلې بیلې ډمې نامه ورځي، دې حرامي قوم ته د بیلې بیلې ډمې نامه ورځي، او بیا د هغې غزل پیژني چې دا د پلانې ډمې غزل دی، خو د هغې خوله ورته ښایسته ښکاري. نو چې د ډمې او د ډم خوله درته دومره عزیزه چې تا شپه ورځ ورته وقف کړي، او د جناب محمد رسول الله د خولې راوتې خبرې هغې ته په 24 غنټو کې 1 غنټه وقف نه کړي، بیا بم دا قوم په قیامت کې د پیغمبر د شفاعت تمه دې خبرو باندې سوچ وکړئ. مرګ د ارشنا زیات نږدې دی، او بسترګې پټېدو معامله به جناب محمد رسول الله سره شروع شي، سترګې پټېدو هغه سره به معامله شروع شي. اول تصویر به درته د هغه ښیي چې د دې متعلق د څه خیالو، اول تصویر چې سترګې دې پټې شي، نو هغه تصویر سره چې تا دنیا کې سلین دین وی نو هغه لبه وایي چې هذا محمد رسول الله، چې هغه تصویر سره ستا سلین نه تعلق دی نه، دا هغه تصویر خولې ته نږدې نه راغلی، ته به څه کوې؟ نن تاسو دنیا کې د چا خولو ته واضح خولې نیولي، د چا خولې ته
زمون په دې ملک کې دا څه خلشته چې هغه ته سره आवाज خپلونی سی ورته کی دا څه خلشته کله حکومت د خلکو خله وګورئ زه خو در تخپل عندیه وایما چې کنيز دینه مې نه دي لیدلي نو په اخبار کې مې فوټوان لیدلي دي د دوانو خله پکې نشته د دوان هغه خله به څه کوي چې کومه خله وای یو څه او کوي بل څه وای یو څه او کوي بل څه د حکومت خله دا وای چې زما غریبان ورونو وای دا څه کنه تاسو ته چې درشي په خر سیلاب دا ملک یوړې شه دې ته چراشي وای زما غریبان ورونو دا غریب د کافر بچي چې دې په جامو کې نزي وزیر صاحب ویلي چې زما غریبان ورونو وت کور دې د پلار وانش تورشه دي غریبانو سره دوی څوک پرشکا کې نشه سورې ده دیر روپۍ دې پټاټکی غټلې دي خزا او لور بچي زوی اسپیټال ته چې پرشکا کې وړي نو دیر روپۍ در نرشکي والا ډاکټر لنه ورته کور دې د پلار وران شه 200 روپۍ ډاکټر اول فیس داخل بیا ته ټیم والا د دوايي دکان لنه ورته خونه دې د پلار وران شه چې ورشه الټه او دستونو دوايانې چې درته وای 200 نه کم باندې دستونه نه بنديږي د ماشو او په غریبان ورونو په جامو کې نه ځایږي دا څه خلق دی یا دا څه قوم دی چې دی وای چې غریبان ورونو دلته د خاد غلدرې د غلو ګروبې جوړ کړي او په دې سره ولا ورواړې او د خله ولا په زورونی چې په د خله کې د غلو ګروبې ورواړي تاسو خیال را دا هم په دې ملک یو سوچ سمجھ سکیم دی لکه زمونږ د ملک مبارک چې دی دې کې هر یو کار چې روزي نو سکیم لاندې روزي هر یو کار چې لکه یو سړی په پاکستان کې د صدر ایوب په زمانہ کې هغه یو خبره شوشه پرې خو چې الکه دا قربانای چې تاسو کوي د دې څه ضرورت ده دا دومره ګډان او چيلي او میخي او غواګانې حلال شي په کار دا دی چې دا پیسې د ملک په کم فند کې ورکی چې د ملک فائدہ پیوش اوس دا خبره خو په ظاهر دا څه و چې د هرچا دماغ ته اپیل کولو چې رښتیاو یاره دا ګډان او میخي حلال ولو لوی تکلیف ته دا پیسې د ملک فند کې ورک علما خو تر قیامت پورې چې قران باقی وي او تر څو الله اراده د قیامت نه کړي نو علما هم د قران د حفاظت لپاره پیدا کړي علما ورپسې شو چې خر مطلقه ته د قربانۍ تعریف خو زده چې قرباني وایي څه شي تا قرباني وایي اراقه الدم تا په دا ورځ د ساروي وینې تویولو ته قرباني وایي چې وینه توی نشي که یو عرب روپای په فند کې ورکه او خیرات کې هغه د 100 روپو د چيلي خانه پوری پند کیږي پدې کې دا ځان ته چې پڑھے لیکي خیر پڑھے لیکي هو که خیری پاکستان نه ختميږي لګیا دي ان شاء الله څه زمانہ پس به د چټي لیکلو سره نه پیدا کیږي که خدای ته منظور وا نو په خوابه یو شعر کې راغلی د رحمان بابا چې دبا
کور ناستو چې دا دیوانه پن پر غالب شونو کور نه وبار نه وته ضرور په څه شک غونډه شو او خپل کور والاته وی چې تزان مان برابر کا او زه ګورم که زما د ضرور حرکت خراب شونو بس وجنه مې ا کور والاوي شونډه مونډه په دنداسه سره کړي داو په خوا خو دنداسي وی دا اوس کیسه هم ما نه وي اوس خو دنداسي چرته دي په خوا به لوی ډول د زنانو چو دنداسه به ومګل او یا لوی ډول د زنانو چو نو هغه برانجه به واچو لوی ډول به چو چرته ګل به د شرشم ګل وګل په دې وختو کې به وټومبل دا لوی ډول اوس لوی ډول چې د زنانو په صدر کې په 1500 روپۍ د خزو سر جوړول دا تاسو د خزو د ببر سرونه چې ګوري دا په 1500 روپۍ په صدر کې جوړیږي که شوقم کېده چې بیا ولا بوزما او د هغه خلکو خزي سرونه جوړي چې اغي نوم د پښتو هم علي تاسو پوه شئ په خبر دا پښتو ټکی هم وایي او تقریر چې کوي نو ما پښتنو ورونو نو تاسو ورته دا کبوسری ناس کی رور راته وره هغه خلکو خزي نو په خالوی ډول چې نو هغه داو زمونږ یو استادو خدای دې وبخي یو ورځ راغی درس ته مدرسې ته راغی نو خان دي خاص خان دي چې سبق اوس نشي ویل مونږ جس چل څه ده څه خوشحالي راغله ده هغه نه زباره ورځ چې مدرسې ته راتله ما خزي براتوي چې لګا دنده سزان سره راوړه ما نه به سبقونو د طالبانو به دماغ خراب کړو چې کوړه بتل مرانه بهیر شو چې ما خام بلالم را سره په جګړه وینم چې بیا راتلم راته چې کنن درانه وړنو په کور کې باندې پرېنه ما نه به سبقونو د طالبانو به دماغ خراب کړو چې کوړه بتل مرانه بهیر شو چې ما خام بلالم را سره په جګړه وینم چې بیا راتلم راته چې کنن درانه وړنو په کور کې باندې پرېنه وی ما ورته چې خزه تکلیف سره کې او دنداسه سلامږي په دې قران مې قسمی چې زما دې دنداسه خوخه فوزان مو پازاب وا هغه مخندل ما مخندل خوشاله شو وی راته چې زما یې راوړه وی د غم نخلاص شو تاسو پوښ اوس ته د خزه فرمایش پورا مکه خدای راستي کوي کور کې پری چې هغه څه وی او تا هغه نکي نو رحمان بابا ته ورو خزه ته وی چې تزان مان برابر کو هغه شونډه مونډه ګلونه مونږ وټومبلو د تراوته د چې ورته دا شو کته نو دا خو دیوانو ورته وی چې نن دې نوې شراب سکلی دی پويګم نن دې نوې شراب سکلی دی پويګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پويګم شرشم ګل نه لګولې نن دې نوې شراب سکلی دی پويګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پويګم تا رقیب چې سره وختر وګ نږدې کړ ما هغه ساعت جړلې دی پويګم علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دی را بللی دی پويګم سہاجت تے چې د خط په ملال ولما یو شعر پورې میرا دومره قصه درته وکړه چې په خوا به سره ملال خط پړاول ورتله ارچاله خط لوستل نه ورتله سہاجت دې چې د خط په ملال ولما دا دې زما په باب لیکلي دی پويګم که هر 16 سنسر کړي په نکریزو دا دې زما په خون لړلې دی پويګم رقیبان زکتیره پر رحمان کان دی چې تا خوا پوری نیولی دی پويګم
زما عزیزانو عرض میں داو چې د ملک حالات داسې جوړیږي لګیا دی چې دا چټای لستل به بیا مولا ته پاتی قوم نه د تعلیم جنازه وزي لګیا دی دیو جنا جنازي د حیا وتا د شرم وتا د غیرت وتا نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د ملک حالات وګورئ د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی او بیا د دې خبيث قوم عیاشی او لوفری وګورئ د قوم بچی تباشو تپوس والا څوک نشته ما ته د یو بل زین خلق راځي چې دې سینماګانو کې بلو پرنٹ چلیږي نو ما ورته وی چې تما ته وایا چې زه په دې پسیشن چې بلو پرنٹ دې پکې نه چلیږي نو دا نور چې پکې سکیږي دا خدي یعنی دا نور دې ممي چې پکې غړيږي را غړيږي اخر دې خو بلو پرنٹ دې پکې نه چلیږي په خبر ګستر ګوړاند شي چې تا قلم در کېشته کنيستا د سینما وجود لعنت ته وجود ته د بلو پرنٹ خبره وایي کې دا وایي چې سینما وجود په پاکستان کې لعنت ته اوس پاکستان حکومت چونکه پاګه ټیکسونه دي اخر وجود لعنت تما ته وایا چې نن استعمال کی اجازه چې چرته دم توبه او کنجرتوبي استعمال کاغله پټات اجازه ورکړي پاکستان اسلامی ملک دی شریعت بل پکې پاس شوی دی ها راشي کنه چې په خبر کې ودونو کې درته دغه خیمه دا ډیسکو ډانس راشي ډیسکو ډانس څه ته وایي استاد پاکستان د معززینو په ودونو کې کیږي سپیشل ډمی مونږه دا غریبان حرامیان چې دي دا خو دا کوسړه به ډمی راوړي کنه هغه معزز ډمی وي سپیشل ډمی راشي معززانو خدای چې مونږ سره څه کوي ډیر ښه کوي اورجینور ګران شو ډیر ښه کار کمرام توب نه تاسو توبه وسته چوڑ در باندې خدای ارزان کی زور خدای دی غریبونه ورځي کنه دا د غریبي د سټمار زامن وګوره دا د سټمار زامن دا د پردای جامو وینځن کو زامن دا وګوره په بایسکوپونو کې دوی دي په بیلیټ کې دوی دي په ویډیو گیم کې دوی دي چرته دا رام تو باډه چې دا د سټمار زامن پکې دي کنه دا د غریبان اولاد ټول پکې کني پکې اور ګران شو ډېر خکار جټه پر ډېر ګران ډېر شکر تورای ګران الحمدلله خدای نورې ګران مټر وای په 20 روپۍ کیلو دي ما یا الله پاتیای کی غوړی ګران شو خدای دې غوړی په دوربین کې قات کی چې دا قوم ورپسې هلاک شي او غوړی ورته نه ملایي په دوربین کې دا قوم د دې قابل نه دا خلک د دې قابل دا هغه ذلیل قوم د شپې د دې غریبو تماشا وکړه دوپړای او باجی ور سره یو نکری دی په مجمع کې کړی او پکې شمی ټومبلي خزه سړونه مخ کې غړي دي سړي د خزه نه مخ کې ودونه ته وګور
دلته یو سپیره واده شوی دی ټوله ورځ چرګانو خرڅولو باندې د سنبای رسوله وکړي هغه هم دلته یو خیمه ور روانه وه څه چل دی پلاني واده دی دلته ما ته بله ورځ راغی خرڅ مې ډېر شو پیسې مې سره سر نشم خدای دې نورم ورپسې بیا خو بس تاسو د سړي ما سره جوخت 50 کاله کې ما پتا دا اثر نه کړی شو تا خدای هلاک کا چې د سړي ځایشه تکلیف مالای طاق په اسلام کې نشتا کوم شی چې ستاد وس نه باري خدای در باندې نه دی فرض کړی بیړه دی غرکشنه ضرورت سره چې دا د شاخه تاخه زامنو ته ویلي چې راځي وریجی وخوري خاورې په ولې نه ما په عمر کې د چا د واده وریجی نه دی خورلي په عمر کې که زما د زوی واده شو کاته ما ته دینو نو نقشه زه چېرې درغلې ما وینا په ما دې د پلار حق وسه رکیږه دا قوم نه مړی ته غوښتل غواړم نه واده ته غوښتل غواړم بس که زه مړم او دا قوم ما ته راغی دا غټ خېټي سنډا خېټي که خدای مې بخیم والله که مې وبخي ضرورت د پیغمبر طریقې مونږه په هر شي کې پرېږو په واده کې پرېږو په مړی کې پرېږو په ژوندۍ کې پرېږو په ژوند کې پرېږو په خبرو کې پرېږو په حرکات سکناتو کې پرېږو دا څه د سړي ځامن پوهېږي پارس هغه کوم آرامتوب دی چې پاکستانیان کې نه پوهېږي یو شته داس په دنیا کې یو شیطانت پاتې نشو چې په پاکستان کې راونه وته یو شیطان هر ځای چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډې جوړې شو هر ځای هر بازار چې ګوري د ډمتوب او د کنجرتوب اډه شو اور بازار کده بجازیانو بازار ګوره د کنجرتوب اډه ده کده کباړ بازار ګوره د خزو د کنجرتوب اډه ده کنور بازارونه ګوره د کنجرتوب اډې دي هر بازار یو شی پات بیا دا هغه جوکر قوم دی پاکستانیان هغه جوکر قوم دي نقلیان جوکران چې د بل ملک داران تو تقلید ډیر زر کوي هغه ټینکونه جوړ کړی دي مونږه ولې نه جوړو هغه سره ایټمی پلانټونه دي مونږه ولې نه جوړو دا تقلید د یورپ ممالکو پاکستان چره نه کړو لیکن داغی دا گڑا تقلید تاسو ګورئ پاکستانیانو کړه دي هم داغوی پشاندوین په گڑی ننستا په ملک د ټینس او د کرکټ میچونه چي دي دا د انګريزانو ایجاد دی د انګريزانو ستا ملک څومره تقلید کړي ستا د ملک دا نوجوان الکانو ګورا دوی ولا دومره واړه واړه ریډوان پیدا کړی دي په لار روان یو وخت یې نیولې چې څومره رانو شو او دا دې زمون دا آینده نسل دا د غرمې پیدا او بے کلمې پیدا چي دي ټول ورځ ګوره د دې پلاس کې به واړه ټرانزسټوري وي او وخت به نیولي او کرکټ میچ باو بیا په کورونو کې ورته ټلویزیونونه ناس پراته دي نو تر یو دو درې بجو پورې کرکټ میچونه ګوري نو دا هغه جوکر قوم دی چې د بار ملک د شیطانت تقلید ډېر زر کوي اوس کرکټ څه شي دی
ملک پہ ورانی گی، ملک پہ آبادی گی، غنم پکی گی، جوار پکی گی، پیپر پہ ارزانی گی، کرکٹ سکے زرگونا دنیا ورتناستی او خزے ای پا شرمنو شرمے گئی، شرمے دلو زن طلاق و بے غیرت آئی او دلچ دا کرکٹ کتو تزی خزے زان سر بوتلی مخ کے ناستی دا دلت رستو ناستی. بیا دا کرکټیانو بوتاړونه وګوره، دا څه شی دی؟ دا د انګریزانو ایجاد دی. ټینس دا د انګریزانو ایجاد دی، پاکستان لوی تقلید کړي. ستا په ریډیو په ټي وي باندې وګوره مستقل وختونه ولا ورکړي. اعلی صاحب جان شیر خان دمرا رن وکړو، جهانگیر خان پی ورواړو لو. د دې جنگ په زمانہ کې ما دا خبرونه کته خزو بده الکانو تلاسونه پړه. خزو د چا خزه چې پر دې الک تلاس پړه کوي د دې دله د سټ په وختو د درې می تبا ورکیږي کنه. پر دې الک ټینس غټلو زما د خزه څه کار دی چې ورته لاس تکي په داسې بے حیا او بے غیرت عمل کې اوسېږي او نور به شرمېږي ان شاء الله العزیز، نور به شرمېږي. ستاسو دا زړې زړې پیپړې نه دي، دغه پیپړې کده سړک وته راونوته په ګډېدون مان دا ګیره کړه وخت دا سره روان داغه جوکر او نقلی ملک دی. اوس یو بل مهرباني د انګريز د ملک تقلید پاتیو. ویډیو گیم کم یو بے غیرت الک نه چې نور سکار نه کیږي د ویډیو گیم دکانو باسي او د ماشومان په ټوله ورځ تبا کیږي د سبقونو نه وته وغیرہ. اوس بلا مهربانی رااله بلیټ نرغه دې چې میز جوړي او دکان ورته نیسی او د الکان په باندې هغه غونډس کرغړی راغړی 15 روپے 10 روپے دا جواری نه ده. اوس په خبرګو سترګو د پاکستان حکومت روند شي چې په ټپو کې چې سار را پاسو چې نو وزیر بینای د گورنر بینای نو صدر بینای نو وزیر اعظم بینای ټول پټا پوراند ناز په خبر ګوراند شي. دا کچرته سړی په کور کې جواری واچوله خو پولیس په چاپاو یو ویني او په بازار کې جواری لګیدلې ده. په بازار کې ستا قانون چرته لاړو بلیټ جواری نه ده، ویډیو گیم جواری نه ده. په میوزیک سنټرو کې دننه 10 روپے باندې دننه هر ورځ الکان نه نباسیو وی سی آر ورته خی. دا یو مستقله سینما او جواری نه ده. دلته قانون خاموش. قانون یو دغه نه دی چې د حکومت به بیا د سنوم نه دی. مونږ ته د حکومت نه دی پکار، مونږ د حکومت نه بیزار یو. مونږ د حکومت منلو ته تیار نه یو. اوس مونږ د کشمیر متعلق ان شاء الله چې دا आवाज چتول شروع کوو چې یا به مقبوضه کشمیر آزادو او یا به پاکستانم دوړه کوو. مونږ ته نه پکار د بے غیرتۍ ژوند او نه مونږ ته پکار د بے غیرتۍ ملک. دا ورمخي مرمخي مونږ ته پکار نه دي. د خزو مزو تم بعد اعلان کړی دی چې تیار شي خدای راستی کم پرې چې دې کشمیر محاذ ته میرا بورې مخکې کړی ني
وی دراته دلته امبر سره میخي ګرځي او مورمړي پلارمړي دي چې دي هغه دي ورته غزا دي کوي اول به د امبر سره میخي مخکي کوي داري وسړي خزه ته وګوره کنه دا څه شړپیږي لکه ته چې اوس امبر سر نه میخ راوست دا دې غیرت ته به حیا قوم او دی کولش دی جنگ کولش کټوسو شو تاسو به د خپل منډي بیاو ایو سره خره مړ خره مړ نو جړلې ورپسې جای خر مې مړ دی لکه څنګه مړ شو ول پړانګانو خورو بادشاہ لورغه دې خر مې پړانګانو بیگا خورلې بادشاہ ول جاړه ما د یو په ځای دوه خرونه ورکړي دوه خرونه چې دوه ورکړه سړي بیا هم جاړل ویلوس ولې جاړي بیختي زه دوه خرونه هم درکړه ویلوس مې یو بل شی جاړي وی بل څه شی دی وی زما د اخر ډېر نیازبینو ډېر په ناز مې ساتلیو د چې د شپې دا پړانګان لیدلی چې د یاري به څومره ټیزونه ورته اچولي تاسو کدی اندور اکټولی دو تاسو به خپل ټیزونه وګورئ بیا د دې قوم عقل چې د تخریب طرف ته متوجه دی تعمیر طرف ته نه دی د دې قوم خواص او د دې قوم عوام د دې قوم خواص وګوره کوم خلکو پلاس کې چې د ملک نظام راشي د هغه خلکو د عقل فیصله ګوره د هغه خلکو د تقدیر فیصله ګوره کوم خلق چې د ملک مشران دي په کلو کې د قومونو مشران دي داغی د عقل فیصله په خپل علاقو کې ګوره په دې ملک داسې سرداری نظام تیر دی چې د سردارانو او نوابانو به د کم غریب سړی لور بچ خسته وا سړی به ورپسې ولېګر او لور به تراوسته هغه به کټاو غږ به نشو کولی په دې ملک داسې نظام هم تیر دی کم سړی خزه بچ خسته وا او د نواب صاحب بخواخه شو سړی به تلاړه ورپسې او هغه خزه به تراوسته سړی به غږ نشو کولی دا د دې ملک خواصو او داسې د ظلم او د جبر نظام په دې ملک باندې تیر دی او فی الحالم در باندې را روان تیر شو اوس نوې آغاز درته وشو نوې دا ټول آسمانی آفتونه دي چې وخت په وخت په دې قوم خدای نازلوي وقت په وخت او دا بدبخت قوم پوهیږي نه دی همغسې د پیشتري د ساق غوندې په بګار مست همغسې تر اوسه پورې د دې خود سر ته رانغی نن ټول مسلمان قومونه وګوره په مخ د ځمکه چې آباد دي په عظیم قهر گرفتار دي کابل وګوره صد اور په لپیټ کې دی لکها خلق پکې تباہ شو لکها خلق فلسطین وګوره صد اور په لپیټ کې دی بیروت وګوره صد اور په لپیټ کې دی عراق او ایران وګوره صد اور په لپیټ کې دي یو سعودي عرب مکه او مدینه پاتې وا هغه هم نن د اور په لپیټ کې ده او 2-3 لکه فوج ده هغه
مضبوط ملک پکې پروت دی چې کوم ملک د لاسا د ځمکې په سر مسلمان ټول په اور کې پروت دی چې هغه امریکا ده. نن د امریکې پیرنګیان او يهود هغه لګیا دي د مکې په ځمکه پراته دي چې کوم ځمکې ته به پیغمبر يهود او نصارا نږدې نه پرېښود. تاسو خیال راغی؟ نو دا ټول آسمانی آفتونه دي او عذابونه دي د انسان په شکل کې در باندې نازل دي. سار راته سړیو دا بس کیږي مالی سبق کیږي خو چا لاټین خوخ کړو نو خدای د لاټین تکې نه ځکه چې بجلی ګرانه شي لاټین به بلوي او چا سایکل خوخ کړو نو چې پټرول ګران شي او په لارای موټر کې سورلی نشي کوله خدای به په سایکل سور خیال امراغی زمون دسته دا عقل د دې قوم نه خدای غسته یا دا سره تزخوم د خوالي په دې کې څه صفاتونه دي دا عقل د دې قوم نه خدای غسته. عزیزانو په دې بنی آدمو کې د څه خلقم تیر شوی چې ابراهيم عليه السلام مور نه پیدا شو نو نوری ولیدو لا د مور په غیږ کې دی چې نوری ولیدو نو ابراهيم عليه السلام وی چې قال هذا ربي زما خدای دا دی. فلما فلا قال لا احب الافلين چې انور پریوتو وینا دا خدای نه دی ځکه چې خدای هغه ذات ته چا به سوال نه کوي هغه به پریوزي نه دا د مور په غیږ کې سپوږمۍ ولیدا هذا ربي سپوږمۍ پریوتا قال لا احب الافلين دام خدای نه دی ځکه چې خدای فنا کیږي نه. ستوري ولید وغیرہ وغیرہ. تاسو خیال ده چراغ نو مور ته وای چې دا یاد لره چې الله هغه ذات ته چې مالا ابتداء له ولا انتها نه ابتدا لري او نه انتها لري. اوس الله کله پیدا ده دا ابتدا چاته پته نشته پته نه دا دشتنه ترکمه وي دا انتهام نه لري وی بابا دا مور ته وای دا مور په غیږ کې عیسی علیہ السلام دا مور په غیږ کې او قوم تپوسو کو چې دا دې کوم ځای نه راوړو ستا پلار او مور خو بدکاره نه و ته پیغله جنۍ دا زوی دې کوم ځای نه وشو نو فاشارت الی زوی ته اشاره وکړه چې دنه پوښتنه وکړه. قوم یې وویل چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا دغه کې معصوم خبرې څنګه کولای شي. عیسی علیہ السلام په هغه ورځ پیدا دی لومبۍ ورځ ده او د مور د غیږ نه आवाज کوي چې انی عبد الله زه د خدای بنده یم. آتانی الکتاب زلا د مور په خېټه کې ان شاء الله مال کتاب را کړی دی. واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا تر سوچ ژوندم نو ما ته خدای د منځ او د زکات حکم کړی. دا د لومبۍ ورځې پیدا ماشوم د مور په غیږ کې وي. تللته د 100 کالو بوډا راونیس د 100 کالو بوډا والله که په خبره سکه نو ارمان دی چې دا مرګونه روان دي
چې پار سرک مې د مرګونو د مړو ډیری لګولې وې. دا سبي خلکو داسې د سړي ځامن دي یا د دې ژوند پکار دی. دا بني آدم قسم په خدای دی چې زه دې خلکو ته ګورم. پخوا به مونږ وې دمان خراب خلق دی. نن زویم دمان اولیاء دي. مونږ نه زیات کنجران او دمان چرته نشته. پخوا به مونږ وې چې ډمې خراب دي. ډمې جنگیل پورې کې دمو بازار، ایرا منډۍ کې د دمو بازار دی. دا ډمې چې دي دا خراب دي. نن د ملک شریف خدای وګورا دوی ته چې ګوري هغه ډلې بدر اولیاء او بزرګان ښکار شي. مونږ په خواوي چې غلونه خراب خلق دي. غل پردې جیب وي یا پردې کور وي دا غل خراب خلق. نن چې مونږ وګوري اغلا اولیاء د زماني دي. مونږ ټول غل نه وسم نشته. دکاندار غل دے، ملازم غل دے، ملا غل دے، پیر غل دے، میاں غل دے، اغنجی غل دے. دا ټول غل دي کنه. دلته سړی دې په دې کوڅو کې چغې وي. ماسختن کله داسې نو آواز پکوڑے خرڅي نو چغې وایي چې مچھلی کھاؤ. حالانکہ مچھلی نہیں پکوڑے ہونے پخ کړي. مچھلی کھاؤ او مرغی کھاؤ نہ نور چوئی انڈے کھاؤ اگئے اخرئی دی کہ میں اگئے چوری دی پلانے چډیر غوسه شي او څوک تیواننی نو وینان بخور دا आवाज پکې. نو ما اورځه رونی ودل تمال چاله کته کینه دا مچھلی انډه مولانا سے مچھلی انډه کم سے دی غوسه غلط په مسګر سره په خپل کردار کې غل زه غالم تاکي مړ وشو. اورز خبر اوره تا چې د زوی په واده کې زمون څه کار دی. ایو مولا ماته ستا دماغ خراب دی. مال ولی ول دې دله قوم له چې ته نصیحت کې په واده کې چرته ستا منلې و چې په مړي کې ورته نصیحت کې په واده کې چې دوی ټول ورځ رسولای کړي وي په ناشته په مزدورای په ګنتی په بیلچا په دکاندارای او چې وادي وی صاحب کارت دی متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او پلانی نو مخه دا مور مرونه په کې ټول راټوم بدی. نو واده کې درنه تاسو کړی دی چې ما ته واده څنګه کول پکار دی. مالنا ویل پتنګ درې ولدا د مړو خبره ورته مکو چې جمعات کې د مليانو او طالبانو کار په خراب کی. مال والله خبره ټیک وکړه. خبره دې ټیک کړه چې دا بدبخت قوم کوادی پکې چرته مانه تاسو زه څنګه واده دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12